السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. اوس راځو نهمې برخې ته. اتمه برخه مو خلاصه کړه، اوس نهمې برخې ته راځو. د دې ټوټوریال یا د دې ټریننګ نهمه برخه ده. راځو یو سلو شپږ دېرشم سوال ته. یو موټر چلونکی څلور لارې ته داخلیږي او ورګډیږي. کله چې یو موټر چلونکی څلور لارې ته داخلیږي او یا ورګډیږي یعنی هغې سره یو ځای کیږي، دا باید د لارې حق هغو ته ورکړي چې د مخه په څلور لارې کې دي. یعنی کله چې دیو راځي او ګوري مخکې د دیو نه په څلور لاره کې یا چوک کې نور موټرې، بایسکل یا پیاده تلونکي د لارې حق هغې ته ورکړي. که چیرې تاسو یو څلور لارې ته داخلېدو د لارې او یا ګړندۍ ښې لنډې لارې څخه داخلیږئ، نو تاسو باید لومړی هغه ټرافیکو ته د لارې حق ورکړئ چې د مخه په څلور لارې کې وي. یو سلو اووه دېرشم. که چیرې تاسو په لویه لار کې موټر چلوئ او تاسو د وتو لار یعنی اګزټ نه تیر شوئ، نو تاسو باید د موټر چلولو ته دوام ورکړئ چې تر څو بلې د وتو لارې یا اګزټ ته ورسیږئ. دلته مثال کله چې تاسو په فریوی کې موټر چلوئ یا لویه لاره کې موټر چلوئ، کله یو اګزټ خپل د کور یا د خپل هغه هدف کوم ځای ته چې ځئ هغه اګزټ تاسو مس کئ یعنې د هغې نه تیر شئ، نو تاسو راتاویږئ ما یا په آخر حالات کې یاستئ چې مثال هلته خط قطع نه وي او مستقیم خط وي، جامد خط وي، نو تاسو مه راتاویږئ. تاسو د دې نه تیریږئ، جی پی ایس تاسو ته بل اګزټ درکوي، بل دغه درکوي، هغې باندې تاسو تاو شئ. مقصد یو څه اندازه لاره تاسو ته به زیاته شي، خو په قانوني ډول سره باید تاسو بل اګزټ ته ور داخل شئ. کله چې تاسو د وتو لار څخه تیر شوئ، وتو لار یعنی اګزټ څخه تیر شوئ او یا د تیریدو په حال کې یاست، نو د وتو لار ته مه راتاویږئ. موټر چلولو ته دوام ورکړئ تر څو بلې د وتو لار ته ورسیږئ. یو سلو اته دېرشم سوال. موټر سایکلونه حق لري د نورو موټرو په څیر مکمل لاین وکاروي. یعنی کله چې موټر سایکل روان وي، دا هم دا حق لري چې د نورو موټرو په څیر هماغه اندازه ځای یا لاره وکاروي. یعنی عین شاید څنګه موټر په دې سړک باندې د تګ حق لري، همدغه شان موټر سایکل په همدې سړک باندې حق لري. موټر سایکل حق لري چې د موټر په شان یا سیر مکمل لاین وکاروي. د موټر سایکل چلوونکو لپاره لاین کارول خورا مهمه دي، خو تاسو په څومره مسافه چې موټر پسې پرېږدئ د هغې نه زیاته مسافه باید د موټر سایکل پسې پرېږدئ، ځکه چې موټر سایکل ډېر زر بریک نیسي او ډېر که چپه شي ډېر زر غورځېږي، نو دا ډېر خطرناکه ده دغه دپاره ټکر دپاره. نو تاسو باید یو څه اندازه زیاته مسافه یا واټن د موټر سایکل او خپل د موټر ترمنځ پرېږدئ. یو سلو نهه دېرشم سوال. که چیرې ستاسو موټر په سړک باندې په ښویېدو پیل وکړي، نو تاسو باید د خپل موټر سټرینګ هغه لوري ته تاو کړئ کوم لوري ته چې تاسو ځئ. که چیرې ستاسو موټر په ښویېدو باندې پیل وکړي، نو تاسو باید آرامه اوسئ او خپل سټرینګ هغه لور ته تاو کړئ په کوم لور چې تاسو ځئ. تاسو باید هماغه لور ته ځیر هم اوسئ. یعنې کوم موټر هم ښویېده پیل کړئ، سټرینګ هم هغه خوا ته تاو کړئ په کوم لوري چې تاسو ځئ، ستاسو مسیر چې په کوم لوري وي، او متوجه خپل موټر ته اوسیږئ. یعنې ځیر اوسئ خپل موټر ته، خپل ډرایڤینګ ته ورخطا کیږئ مه په دې حال کې. یو سلو څلوېښتم سوال. کله چې تاسو ځلیدونکي سور ترافیکي څراغ ته رانږدې کېدو په حال کې یاست، تاسو باید د درېدو د علامې یعنې سټاپ ساین په شان د دې سره عمل وکړئ، یعنې په بشپړ ډول سره ودرېږئ. یو څراغ دی ګل کېږي او لګېږي، مثال
پړقېږي د مثال ځلېدو نه مطلب دا دی چې یعنې پړقېږي. په دې حالت کې باید تاسو د دې سره څه رقم عمل وکړئ لکه څنګه چې سټاپ ساین سره عمل کوئ د دې سره هم همدغسې عمل باید وشي. که یو سور چې راغی ګل کېږي او لګېږي په دې کې تاسو باید مکمل سټاپ ووهئ یعنې مکمل په بشپړ ډول ودرېږئ. د سره ځلېدونکي څراغونو څلورلارې خطرناکه وي. تاسو باید د دې سره د درېدو د علامې په څېر عمل وکړئ او په مکمل ډول سره ودرېږئ. 140 سوال کله چې ثابت شنه ترافیکي څراغ ته نږدې شئ موټر چلوونکی باید موټر چلولو ته دوام ورکړي پرته له دې چې په څلورلاره کې موټر یا پیاده تلونکي شتون ولري. یعنې که چېرته د ترافیکي څراغ د شین وي نو دا ستاسو حق دی چې تاسو په د څلورلار څخه واوړئ. که چېرته په څلورلاره کې بل موټر وي او یا پیاده تلونکي وي نو تاسو باید ودرېږئ دې خواته او یا اخواته تاسو دپاره ځای نه وي چې تاسو د دې څلورلار څخه واوړئ او هلته تاسو ته ځای نه وي. په دې حالتونو کې باید تاسو ودرېږئ. دا چې دی مستثنا دی چې مثال په دې حالتو کې تاسو نشئ کولی چې اخواته واوړئ. کله چې ثابت شنه ترافیکي څراغ ته نږدې شئ نو تاسو باید موټر چلولو ته دوام ورکړئ. که چیرې په څلورلارې کې پیاده تلونکي او نور موټرې موجودې نه وي که چیرې موجودې وي نو د لارې حق هغوی ته ورکړل شي. یعنې که موټرې نه وي نو تاسو لاړ شئ او که موټرې وي نو تاسو بیا ودرېږئ چې هغه موټر تیر شي یا هغه پیاده تلونکي په مکمل ډول د سړک څخه تیر شي سړک خالي شي بیا تاسو په هغه صورت کې د سړک څخه واوړئ. 142 سوال کله چې ټرافیک ژیړ ثابت تیرک سیګنال ته نږدې کېږئ نو تاسو باید د درېدو لپاره ورو شئ ستاسو لپاره خوندي وي. کله چې هغه ترافیک څراغ دا تیرک چې دی یعنې هغه غشی وي ښي خواته غشی وي کله چپ خواته ښي خواته دا غشی وي مستقیما غشی وي که دا په ژیړ رنګ وي د درېدو لپاره وی ورو شئ که ستاسو لپاره خوندي وي نو بیا په هغه صورت کې تیر شئ. ثابت ژیړ رنګه تیرک دا را په ګوته کوي چې تیرک سیګنال یعنې دغه غشه چې کوم خواته کوم لور ته یې سور کېدونکی دی یعنې کله هغه ژیړ شي دا تاسو ته اخطار درکوي خبرداری درکوي چې دا سور کېدونکی دی یعنې ژیړ دی اوس خو سور کېدو په حالت کې دی پرته د دې چې تاسو د مخه په څلورلارې کې یاست. که تاسو د مخه په څلورلارې کې یاست نو بیا د درېدو ته اړتیا نشته په خپل لور باندې په چټکۍ سره حرکت وکړئ او څلورلاره نور موټرو پر مخ خلاصه کړئ. که چېرته مثال تاسو څلورلار ته یا چوک ته ورداخلیږئ او دا ژیړ رنګ کېږي په دې حالت کې تاسو باید څلورلار نه تیر شئ. په هیڅ حالت کې ته حق نه لرې چې په څلورلاره کې ودرېږي ځکه یو خو د موټر د ټرافیکو د تګ راتګ مخه نیسي او بل د خطر ته زمینه برابروي. راځو 143 سوال ته. 143 سوال کله چې د ترافیکو ثابت شین رنګه تیرک سیګنال ته نږدې کېږئ نو تاسو باید خپنیولی شئ او د لارې حق هغه ترافیکو او پلي تلونکو ته ورکړئ چې د مخه په څلورلارې کې دي. که نه وي نو په خپل لور باندې په خوندي ډول حرکت وکړئ. کله چې شین رنګه مثال تیرک وي مثال دا غشه شین رنګ ولري او تاسو را نږدې کېږئ ګورئ په سړک کې پیاده تلونکي دي یا څلورلاره کې پیاده تلونکي دي یا نور موټرې دي یا ټرافیک دي په دې حالت کې تاسو باید هغوی ته د لارې حق ورکړئ چې هغوی د سړک څخه تیر شي یا څلورلار څخه واوړي. څلورلار کله خالي شي په هغه صورت کې باید تاسو ورشئ. کله چې ثابت ټرافیک
څراغ ته نږدې شئ نو تاسو باید موټر چلولو ته دوام ورکړئ. که چیرې په څلورلاره کې پیاده تلونکي او نورې موټرې موجودې نه وي، که چیرې موجودې وي نو د لارې حق هغوی ته ورکړئ. اوس راځو 140 سوال ته. که چیرې ساتونکی یا انضباط د ښوونځي زون د تېرېدو یا اوښتو په لاره کې ترافیک رهبري کوي، یعنې هغوی ته راهنمایي کوي، تاسو باید د ساتونکي یا انضباط لخوا ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړئ. نو څه چې تاسو ته هغه وایي هغه باید تاسو تعقیب کړئ. همیشه تاسو باید د ساتونکي یا انضباط او قانون پلي کوونکي لارښوونه تعقیب کړئ چې تاسو ته درکول کیږي، او د مکتب په ساحه کې ډېر پاملرنې او احتیاط څخه کار واخلئ. هر وخت چې تاسو د مکتب ساحې ته راځئ اضافه توجه باید تاسو وکړئ، ځکه چې ماشومان یا کوچنیان یو ځل سړک ته رامنډه کوي. 145 سوال د ښوونځي د ساحې د پای علامه یا نښه دا راپه ګوته کوي چې د کم شوي سرعت زون یا ساحه پای ته ورسېده. هیڅ وخت کې په تېز سرعت کې د مکتب یا ښوونځي په ساحه کې د محدود شوي سرعت څخه مه ځئ تر هغې پورې چې د ښوونځي ساحه پای ته نه وي رسېدلې. 146 سوال. مثلث علامې چې څوکه یې ښکته لور ته وي موټر چلوونکی باید خفه نیولی شي. که سړک خلاص وي نو حرکت ته دې دوام ورکړي. هر کله چې تاسو مثلث شکله علامې یا چې څوکه یې ښکته لور ته وي ګورئ نو خفه نیولی شئ، او د لارې حق پیاده تلونکو او نورو ترافیکو ته ورکړئ چې د مخه په سړک کې وي، او بیا تاسو حرکت وکړئ چې ستاسو لپاره خوندي وي. دغه علامه ده، ګوره مثلث شکل علامه ده، او دا څوکه چې ده دې ته دغه ښکته لور ته ده، دې ته د ایلډ علامه وایي. که دلته په سړک باندې تاسو وګورئ دا غاښې چې ورکړل شوي دي ګوره مثلث شکل ده، او دا علامې مثال دا څوکه ښکته لور ته ده. دلته ګورئ په دې شکل سره دلته ورته لیکلي چې ایلډ، یعنې خفه نیولی شي او د لارې حق نور ته ورکړئ که چېرته په سړک کې وي. 147 سوال وایي ګردې نښې دا راپه ګوته کوي چې د ریل د تېرېدو پټلۍ راتلونکې ده. کله چې دا علامې تاسو ګورئ یعنې دا په دې معنا ده چې د ریل ګاډي پټلۍ راتلونکې ده یا د تېرېدو ځای راتلونکی دی. ګردې نښې یا علامې دا راپه ګوته کوي یا موټر چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې راتلونکې ریل پټلۍ د تېرېدو سیمه ده، او موټر چلوونکی چې کله دې ته رانږدې کېږي باید د ډېر احتیاط څخه کار واخلي. متقاطع یا ظرف شکله نښې دا راپه ګوته کوي چې د ریل تېرېدو ځای یا پټلۍ راتلونکې دي. متقاطع یا ظرف شکله علامې یا نښې په دې معنا چې د ریل د تېرېدو ځای راتلونکی دی. موټر چلوونکی باید کوښښ ونه کړي چې پرته د لیدو یا څار څخه د دې ځای څخه واوړي. مثال کله چې دغه علامې ګورئ دلته ورباندې لیکلي دي چې ریل روډ یا کراسینګ، د دې خوا په دې شکل کراسینګ دا ضرب علامې په دې دلته لیکلي چې مثال څو ټرکه دي، مثال څو پټلۍ دي، دلته درې پټلۍ بعضو څلور یا دوی دا دلته لیکل شوي. دلته مثال وایي ایلډ وکړئ، دلته سټاپ شئ. په دې شکل سره دا علامې کله چې تاسو ګورئ دا یعنې تاسو د ریل ګاډي د تېرېدو ځای ته رانږدې کېږئ. نو دا هغه علامې دي چې مثال تاسو باید دې ته متوجه اوسئ. 149 سوال. هغه څلور لارې چې څلور خواو د درېدو علامې لري موټر چلوونکی چې لومړی راورسېږي د لارې حق د هغې دی. مثال بعض څلور لارې یا چوکونه چې هغه څلور خواته سټاپ ساین لري یا د درېدو علامې لري، نو کوم موټر چې د لومړی راورسېږي د لارې حق د هغې باید لومړی لاړ شي.
هغه څلور لارې چې څلور خوا د درېدو علامې لري د څلورو خواو څخه د موټر د تېرېدو لاره ده. یعنې څلور خواو څخه موټر راځي، هغې خوا نه، ښي خوا نه، چپ خوا نه، مخامخ او ښکته خوا نه، شرق غرب خوا نه، د دواړو خوا نه چې موټر راځي. موټر د تېرېدو لاره ده. هر موټر چلونکی چې دې څلور لارې ته را رسیږي باید حتمي د درېدو په علامه ودرېږي. یعنې دلته درېدل حتمي دي. کله چې تاسو د سټاپ ساین ته را رسیږئ باید تاسو ودرېږئ. تېرېدل غیر قانوني کار دی او تاسو جرمه کېږئ که چېرته د دې نه تېر شئ. کوم موټر چلونکی چې لومړی را ورسیږي د لارې حق د هغې دی. هر موټر چلونکی چې دلته لومړی را ورسېږي د څلور لارې ته د لارې حق د هغې دی. که چېرې دوه موټر چلونکي په یو وخت کې را ورسېږي د کیڼ لور موټر چلونکی باید د لارې حق د ښي لور موټر چلونکي ته ورکړي. که دوه موټرې په یو عین وخت کې را رسېږي نو که چېرته ته کیڼ خواته نو ښي لور خواته باید اجازه ورکړي چې هغه لاړ شي، او که ته ښي خواته یې هغه کیڼ خواته ستا حق دی. که چېرته ته ګورې چې هغه ډېر وارخطا دی او یا دغه دی ځي یا د دې دپاره چې مثال یو ټکر یا حادثه ونه شي نو هغه د خپل د لارې حق هغې ته ورکړه، چې مثال لاس ورته وخوځوه چې ځه، بیا ته حرکت وکړه. په ځینو وختونو کې مثال دا بعضې خلک چې وي هغوی ډېر کوشش کوي یا د هغوی وارخطا یې تېرېږي یا هېڅ د قانون ته توجه نه کوي. په دې وخت کې ټکر سره سړی مخ کېږي او یا ټکر رامنځته کېږي، حادثه رامنځته کېږي. اوس راځو 150 سوال ته. د موټر چلوونکي د مخه د موټر چلولو څخه باید واوره او یا خاک د موټر د ټولو ښیښو څخه پاک کړي یا لرې کړي. په ژمي کې دا د ټولو څخه مهمه ده چې په واضح ډول سره سړک ووینئ. نو تاسو باید مخکې د دې څخه چې په موټر چلولو پیل وکړئ د خپل موټر ټولو ښیښو او هندارو څخه واوره او یا خاک پاک کړئ تر څو تاسو ته سړک په سمه توګه ښکاره شي. ژمي کې تاسو باید مخکې د دې نه چې موټر چلول شروع کړئ، بعضې خلک چې ګوري شاته په شیشو باندې واوره پرته او روان بیا شاته شیشه کې ورته موټر نه ښکاري چې شاته ورته څومره موټر را روان دی. نو مخکې د دې نه چې موټر چلول پیل کړئ نو تاسو باید شیشې پاک کړئ. 151 سوال. کله چې د درېدو یا پارک موټر قطار څخه تېرېږئ تاسو باید د چمتو اوسئ چې په غیر متوقع ډول سره ستاسو لاین ته یو شخص یا موټر په ناڅاپي ډول سره راننوځي. یعنې لوی قطار د سړک په غاړه ولاړ دی، پارک دی. نو په دې حالت کې تاسو باید ډېر ورو په دې لاین یعنې په دې سړک باندې موټر وچلوئ او دې ته متوجه اوسئ. دا توقع باید ولرئ چې یا به یو ماشوم رامنډه کړي یا یو سړی رامنډه کړي یا به دا موټر راوځي او ناڅاپه او حادثه به رامنځته کېږي. نو تاسو باید اضافه توجه دلته وکړئ. د خپل موټر او د پارک شوي موټر قطار ترمنځ باید فاصله وساتئ. یو شخص کېدای شي پرته له کتلو څخه د پارک شوي موټر څخه راووځي یا د پارک شوي موټرو ترمنځ بهر سړک ته راشي او یا یو موټر چلوونکی ممکن مخکې له دې چې په خپله هنداره کې وګوري او په خپله اوږه باندې وګوري په ناپوهۍ کې د سړک په لور حرکت پیل کړي او د حادثې سبب شي. کېدای شي هغه اشاره ونه لګوي، هغه مثال اور شولډر ونه کړي، هغه په خپله هنداره کې ونه ګوري او یو ځل سړک ته را داخل شي. نو په دې صورت کې که ستاسو سرعت زیات وي نو د ټکر سبب کېږي. دلته دا ټول 150 سواله دي. په دې کې 2 سواله ما اضافه کړي دي چې یو نمبر یو شی راغلی یا یو بل سوال دی په اوله کې ما اضافه کړي دي چې مثال هغه ضروري و نو هغه مې تاسو اضافه کړي. نور 150 سواله دي. دا چیټ شیټ چې دی مثال دا د ډي ام وي دغه دی او د دې که چیرې تاسو دا په صحیح توګه سره زده کوئ
او صحیح همدا کم سوالونه چې رقم ترجمه شوي دي په صحیح توګه یې زده کړئ، نو د دې د پاس کېدو یا د کامیابېدو ریټ چې دی 9.2% دی. یعنې تاسو به حتما په دې کې بریالي کېږئ که چېرته تاسو دا په صحیح توګه یاد کړئ. په ډي ایم بي سایټ کې تقریبا ډېر زیات سوالونه دي چې مثال 40 درسونه دي، همدغه سوالونه دي چې مثال هلته راځي او د دې څخه زیات په شکل د اشکالو یو څه تغییر کوي، نو هغه ډېر زیات دي. که چېرته وخت و هغه هم تاسو ترجمه کومه چې مثال 3 جوابه به وي چې مثال کم جواب صحیح دی، په دې کې خو راساً اول پوښتنه ده او بیا جواب دی، په هغې کې بیا 3 جوابه دي چې کوم یو تاسو په نښه کوئ. نو د دې ریټ چې دی مثال 9.2% دی. او کله چې مثال دا چیټ شیټ واسه موږ په هغه وخت کې چې ما اخیستی و په $15 یا 40.99 اوس په 16.99 یعنې $11 دی او 150 سواله دي. او د دې مثال که چېرته دا وایي که چېرته تاسو دا سوالونه په صحیح ډول سره یې زده کړه او کامیابه نه شوئ، نو پیسې مو بیرته واخلئ، یعنې بیرته تاسو ته دا پیسې درکوي، مثال درکول کېږي چې مثال تاسو دا چیټ شیټ اخیستی، خو دا ما په پښتو تاسو ته ترجمه کړي دي او په پښتو سره که چېرته تاسو دا زده کړئ، یعنې په دې مطمئن اوسئ چې تاسو د پرمټ لپاره امتحان کې بریالي کېږئ. نو د سوالونو د پوښتنو ځوابونو هغه برخه یا څپرکی یا فصل هغه ختم شو او د دې پسې راتلونکې برخه چې ده هغه د علامو برخه ده چې تاسو ته هغه علامې په دې کې تشریح کېږي چې مثال کومې علامې دي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. روزنیز پروګرام دوام لري، راتلونکې 10مه برخه ده او په هغې کې به موږ علامې سره تشریح کوو چې کومې. په دویم فصل کې دا ټرافیک علامې دي چې په کالیفورنیا کې کارېدونکي دي، نو دا به زه تاسو ترجمه کوم او د دې درس به راتلونکی وي. نو دویم فصل کې به دا ټولې علامې سره تاسو اشنا کېږئ. کله چې تاسو علامې وپېژندلې، نو بیا تاسو کولی شئ چې د ترافیکو څانګې ته ورشئ او د پرمټ دپاره یا د موټر د امتیاز چلولو امتیاز لپاره د لومړي ټسټ لپاره امتحان ورکړئ. دغه علامې چې تاسو ګورئ دا به ټولې مثال زه به تاسو ترجمه کومه، که ژوند باقي و او وخت و نو زه دا تاسو ترجمه کوم او د دې هوډ مې کړی دی چې دا په پښتو ژبه تاسو ته زه ترجمه کوم. مننه.